السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به ان شاء الله یو هیډر فوټر پیج نمبر فوټر پیج نمبر هیډر فوټر ډېر ضروری شی نه دی. د هر پیج ته هر سبق ته موږ پیج هیډر یې کوو. هیډر چې کومو د پاسه چې کومو هیډر کې تشوي ټایټل وي موضوع وي د سبق موضوع وي چې دا د مو ټایټل ده نشي پوي. فار ایگزامپل الونی موږ نعت شریف لیکو دلته کې نعت لیکل ده او پوسه موږ ته ولیکو چې نعت مقصد دا چې دا ټایټل دا الون دی بوته شي چې دا ټایټل تا وښو باندې پاتې چې الون دی ها نعت ده. دلته کې حمد لیکل ده دلته کې پوسه چې حم مو ته دې پاتې نشته د تشدي خو دلته کې ټایټل حمد ولیکا شي مو ته پاتې چې دا حمد ده. یا دلته کې موږ لیکو چې ان اپلیکیشن ټو دی پرنسپل فار سیک لیو ټایټل ته چې کسانو وکتل دا پوښو چې دا تشه ده دا دی اپلیکیشن دا دی سیک لیو والا بیماری والا یعنی هیډر چې کوم دو هغه ډېر ضروری ده. دلته کې ډبل کلیک وکړه بیا هم راغلو ډبل کلیک مې وکړل ٹھیک شو. بل تشه دی یارو شه دلته کې هیډر کلیک کا نو مو سره مختلف هیډر شکل راغلو. په دې شکل کې غوړې هیډر په دې شکل کې غوړې درې په هیډر کې به درې شوي نه ځنه سوینه دلته کې پیج نمبر ولیکي دلته کې نو ما ولیکي دلته کې لیسن نمبر 1 2 ولیکي ٹھیک شو. یا دلته کې ته غوړې د شنته ډاکومنت د شنته هیډر غوړې چې یو لاین درغولای ٹھیک شو او پوسنه د لیکل په غوړي او د شنته ټایټل هغه غوړې هیډر غوړې چې هغه د لیکل د هم وشي سره دا ډیټ هم وشي ډیټ هم ورته شایع کی او کچېره ته غوړې نو ا کول شي زه دا غوړم ټایپ د ډاکومنت ټایټل دا راغلل. دلته کې موږ لیکو ورلډ وایډ انسټیټیوټ آف آی ټي کرک هیڅ خبره نه ده دا مسټیکونه به کېږي ورش فال تاسو ته مې شارټ کمانډ یې لو دا به سلیکشن وکړو ته څه وکړو سلیکشن به وکړو شفټ پلس F3 شفټ پلس F3 نو دا به خپل کام کوي بس ها که نه دې ته مه خفه کېږه. بیا به دا یې غاټ کوم کنټرول شفټ ګریټر کامې کله غونې او کنټرول بی بولډ او دلته کې کرانګ کې رنګ هم ورکا کوم رنګ کې زه چې را اودي رنګ کوم کوم اودي او دې نه چې کوم دا مې نه ختم کا او دې ته مې رنګ ورکړلو اودي رنګ ورشو نو دا په هر پیج کې تو تایلون دیرسی دا تو ټایټل دا هر پیج کې به تو دایلون دیرسی نو دا او بل کته فار ایگزامپل هغه کای ایلون دی لیکل ډیلیټ کای آل ډیلیټ وای لکه فار ایگزامپل ٹھیک شو کنټرول زد دا لیکل دی دا چې ټول دا ډیلیټ کوم کنټرول A ډیلیټ و دې کې هیډر ته تکلیف نشته ده ٹھیک شو. هیډر بدل دا کې انسرټ ته روشو چې بیا یې هغه کوم ایډیټ کوم ډبل کلیک په وکړم ډبل کلیک یا به څه وکړم انسرټ ته روشو هیډر ایډیټ هیډر یا به وایم ریموو هیډر ٹھیک شه ریموو هیډر دا مې لرې کړو دا لرې شو ٹھیک شو. او که چیرې ته یې چې نه هیډر مې نه ده پچار فوټر مې پچار ده فوټر کې لون دی پیج نمبر لیکلی کنه زنو لیکلی وي چې کمپوزډ بای فلانا دا شونه لیکلی وي کنه نو تاسو هم لیکلی شئ دلته کې پیج نمبر کې لکه فار ایگزامپل دا مو هیډر دا مو فوټر راخوستو ده توجه کوئ دا دی یس دې څه ویلی شي فوټر ویلی شي شو دا وګوره دا فوټر ده تشه راغلو مو سره پیج نمبر راغلو دا یو ته ولر چې فوټر مې وکړلو نو مو ته به لون دی پیج ها بل پیج چې کولا کو هغه مو ته خپل دی خپله دور سي دا وګوره انټر مې وویل تشه راغلو دلته دا وګوره 2 1 2 بل چیرسي ابو 3 وي نو زه ختم کوم کنټرول واي راغله دا ډبل کلیک پوکو ٹھیک شو ډبل کلیک نو دا کلوز او دا بدلته کې روشو ایډیټ انسرټ کېدو فوټر او ریموو فوټر دا ختم شو صحیح ده. بیا دا پیج نمبر ٹاپ آف دی پیج نمبر لگاؤں پر ٹاپ آف دی پیج لگاؤں
دا ټاپ باندې دا خو کیڼ سایډ ته مارجن ده دا ټاپ باندې دا خو میانس کې ده دا ټاپ باندې دا شي سایډ ته ده او دا ټاپ باندې دا کیڼ سایډ ته انګلیش هم سره لیکله ٹھیک شو جی چې کوم تو ته مناسب کوم تو ته خوډ لګي هغه ولګوه مودا ولګوه دا ولګېدو آینده چې بل پیجر سي نو هغه به دلته ټور سي دا وګوره 2 دا 3 شو نو چې کوم ارسي अब خپل د خپل ارسي ته نه خلاصې تو پیج نمبر لګوله اوس کا پیج نمبر ختم کوي ریموو پیج نمبر او که نه ختم کوي دلته باټم اف دی پیج پیج په باټم باندې لګي نو به بدلته کې روشي اعلان دی دا کلیک کې دا کلیک کې دا کلیک کوم تک کلیک هغه سي ہوگا بلې کلی پیج مارجن کنارے بندے لگاؤں بلکہ کرنٹ پوزیشن جو پیج مارجن کنارو بندی دی دا رائٹ سائڈ دلته کې دلته کوم ځای ته لګای بل کرنٹ پوزیشن چې کوم ځای ته لګای کین سایډ باندې لګیدل دا دلته پیج 1 لیکل دي یا پیج 1 دالی لیکل دا کوم طرز کې تا کوي بدی فارمیٹ پیج نمبر فارمیٹ دا 1 2 3 دی کنه 1 2 3 شکل کې دا ٹھیک شو اته اجازه په الف به ورکاو -1 دلته کې جو کوم دو ای بی سی یا جو کوم رومن دی اینی ون فار ایگزامپل رومن ورکای اوکے کا او دلته کې وګورا بیا ورکا پیج نمبر ټاپ اف دی پیج او دا مسره رومن کې روله دا وګورا او دا کته ختم کړي نو مې ورشي ایڈیټ انسرټ کې پیج نمبر ریموو پیج نمبر نو دا موږ تشو header footer page number سبو ته باندې ټیکسټ باکس یو ټیکسټ باکس ډېر ضروری ده ډېر ضروری شاید په دې کې موږ دا کو ډیزاینینګ ها جوړو دغه فار ایگزامپل ډومیسایل جوړول شو دغه موږ کوم دو رنگین سرټیفیکیټ جوړول شو او دغه موږ رنگین کارت هم جوړول شو سټوډنټ کارت تب ان شاء الله سبو ته موږ پریکټیکل جوړو چې تشبو جوړو سبو ته سټوډنټ کارت جوړو پته شي کې ټیکسټ باکس کې ٹھیک شو کنه جی از دا کوئی دا یو ولا روي سبو ته ان شاء الله تشبو جوړو سټوډنټ کارت بو جوړو ٹھیک شو کنه سبب سټوډنټ کارت جوړو رنگین چاپو نما باندې وشه نما دي احمد Ali is a student of Worldwide Institute of IT Karak دیوانی به انشاءالله سټوډنټ کارت جوړو په انتظار اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ